نن موږ تاسو لاین وایو لاین ته خط ته وایي که خط مطلب دا چې مبدا او انجام یې معلوم وي صحیح دی که نه لاین دپاره موږ کولی شو چې ډرا مینیو ته راشو مختلف شیان ته رسمیږي لاین خو دا معلوم ده که خط صحیح دی که نه ډرا مینیو ته راشو او لاین واخلو یا دا چې ډرا بار ته راشو ډېر زنه لاین انتخاب کړو یا دا چې ښه ما ته وایاستئ چې زما مې یاد څخه وویل چې د لاین دپاره څه شی کولی شو راشو مینیو ته او د ډرا ته او په لاین انتخاب کړو یا دا چې ال انټر کړو ال یا دا چې دغه حصې نه لاین انتخاب کړو ګوره دا ټیب لاین کوم چې لاین انتخاب کړو دا ماته وایي چې سپیسیفای فرست پوینټ وایي چې اول نقطه چېرته وي اول نقطه د کوم ځای نه غواړي مثلا دا صفحه ده زموږ د مبدې نه غواړي که نه چې دا اوله صفحه شوه نو پنسل څه شو زما پنسل ته لاندې غورځولی اوسه ښه بخیر بس په وجه فکر کې دا مبدا شوله که نه د ایکس محور دی د وای محور دی دا صفر دی موږ ته وایي چې د دې نقطې نه وایي دا کوم ځای کېږي موږ تاسو معمولا چې یو شی مطلب فکر د لاندې نه شروع کېږي نو په دې محور باندې همداسې خط کش او په دې محور باندې هم خط کش دا به واحداتو تقسیم صحیح دی که نه نو که چېرته موږ ورته ووایو چې لس واحده دی د ایکس په محور باندې دا د ایکس محور دی صحیح شو وای محور نو دا به دلته راځي فکر به چې لس واحد ته راځي پر ورته پنځه واحده دی پر دا چې داسې وصلېږي دا پرې باندې دا به زموږ سټارټ پوینټ موږ دا کار کولی شو چې قیمت ورته ورکړو څنګه اوس ګورئ خو واحد به زموږ معلوم وي چې کوم واحد انتخاب کړی دی نو څه شی دی نو زه ورته وایم چې د ایکس په محور باندې په اټوکیټ کې چې اول قیمت موږ ورکوو هغه د ایکس قیمت وي صحیح شوه نو د ایکس محور د لسو په اندازه وي د وای محور ته چې کوم څه شی کامه ته به فشار کوم کامه به اخلم بیا به ورته د وای قیمت ورکوم د وای په محور څه ورته پنځه په اندازه انټر کوم ګور چې کله مې انټر کړ دا په تخیل نقطه کې دا نقطه ګوره دا موږ حرکت ورکړو دا پرې معنی نه ده چې دا ډېر موقت تغییر کوي نه موقت تغییر نه کوي یا زوم ان زوم آوټ کوو ګورئ که نه دا دې معنی نه ده چې ډېر موقت تغییر کوي نه د مبدې نه هماغه لس واحده د ایکس په محور پنځه واحده د وای په محور باندې قیمت لري صحیح شوه لاندې دا موږ په څلورو طریقو رسمو څلور طریقه څنګه یو دا طریقه چې ماوس باندې فقط نقطې انتخابو کلیک کوو هر یو څه کې ګورئ مثلا دلته کلیک کوو دا د ماوس طریقه ده ماوس باندې تاسو هر نقطه کلیک کوئ کولی شئ انتخاب کوئ بل طریقه چې دا زموږ د اپسلوټ طریقه ده اپسلوټ کوارډینیټ صحیح دی ال انټر کوو د مبدې نه قیمت ورکوو یا په صفحه باندې یو نقطه هم انتخابولی شو مطلب که زه قیمت ورکړم دا نقطه انتخاب کړم نو دا ثابته نقطه چې هر څه قیمت ده خو ماته نه دی معلوم چې څو ده قیمت صحیح دی او باقي قیمت خو لري اپسلوټ کې څه شی دی موږ فقط سمت انتخابو ټول ورته ورکولی شو صحیح دی سمت انتخابو څه ټول ورته ورکوو بس زه پرېږدم د لسو په اندازه ورته پرېږدم باندې د شلو په اندازه او ورته وایم چې په دې سم باندې بیا د لسو په اندازه په اخر کې زه هم کولی شم چې دا سمت مې انتخاب کوم قیمت ورته ورکړم یا دا چې سی انټر کړم زه دلته قیمت ورکوم ګورم شل یو انټر دوه انټر وکړئ ابجکټ رسم شو ال انټر کړئ بیا په صفحه باندې نقطه هم انتخابوي د مبدې نه قیمت ورته ورکوو صحیح زه ورته وایم لس ورته وایم لس او ورته وایم چې بس نور مبدا او انجام سره وصل کړي سی انټر کړم مبدا او انجام به سره وصلېږي سی انټر کړئ وصل شو صحیح دی مطلب یو څه طریقه خو اسانه وه که نه صرف سم قیمت ورته ورکوي بل د ریلیټیو طریقه د ریلیټیو طریقه کې موږ څه شی کوو یو ځل ایکس ته قیمت ورکوو یو ځل وای ته قیمت ورکوو هر ځل چې ایکس ته قیمت ورکوو وای څخه چې وای ته قیمت ورکوو ایکس صحیح شو نو دې خاطر ال انټر کوو په سبب نقطه انتخابوو یا دا چې ورته قیمت ورکوو زه ورته وایم چې د څلوېښت د ایکس په محور باندې او پنځه وي د وای په محور باندې هلته نقطه انتخاب شو صحیح شوه نو موږ ویلې چې یو ځل د ایکس قیمت ورکوو یو ځل د وای قیمت ورکوو چې ایکس ته قیمت ورکوو وای صفر وای ته قیمت ورکوو ایکس صفر او که د ایکس په محور باندې ښي طرف ته ځو قیمت مثبت چې چپ طرف ته ځو قیمت منفي او د وای په محور باندې چې بره ځو قیمت مثبت چې لاندې راځو قیمت منفي صحیح شو نو دې خاطر زه ورته ووایم چې د ایکس په محور باندې زه حرکت کوم د منفي لسو په اندازه صحیح دی کام اخلم ومل چې ایکس ته قیمت ورکړم وای به صفر وي صحیح شوه صفر انټر کوو ګورئ زه ورته وایم په محور باندې د لسو په اندازه نو دې خاطر اول به صفر انټر کوم ځکه چې ما ویل چې اول قیمت د ایکس دی که نه نو صفر کم اخلم بیا ورته وایم چې د لسو په اندازه د وای په محور برابر وي دا صحیح شوه بیا ایکس ته موږ قیمت ورکوو چې ایکس ته اوس مثبت قیمت باید ورکړو که نه ورته وایم لس کاما صفر صحیح شو اخر کې سی هم انټر کولی شم یا داسې قیمت ورته اوس به چې د صفر ورکړو د ایکس محور او د وای محور به منفي لس صحیح چې انټر مو کړو یا دا چې سی انټر کړئ په اخر پوه شئ په ریلیټیو طریقه باندې بله اساسي طریقه او مهمه طریقه چې د ریلیټیو طریقه ده ریلیټیو طریقه کې موږ څه شی کوو هم قیمت ورکوو هم ورته زاویه ورکوو مثلا یو ابجیکټ فکر کې داسې موږ رسموو صحیح شو دا ساده ابجیکټ دی 1.2 3 څلور
او دا یې سٹارټ پوینټ دی او فکر کوي دا زاویه زموږ 15 درجې ده او دا طولونه زموږ معلوم دي ثابت صحیح دی او دا شل دا سلوي دا شل دا هم څنګه دا ټول د 15 څنګه فکر کوو د پولر کوارډینیټ یا انګولر کوارډینیټ چې دا اوس نه کار کوو دا څه طریقه ده د کې چې د ال ورکو لینث صحیح شو چې کوم لینث ورکو بیا چې اخلو دا علامه باخلو د ال مخکې به یو د ایمیل علامه اخلو @ علامه دا د قد زیات صحیح شو ال بنټر کو بیا به دغه بزرګ یا کوچک چې ورته شي د علامه باخلو صحیح شو بیا به چې کو به ټینګل ورکو صحیح شو او بل دا چې په هر نقطه کې مختصر په نظر کې نیسو صحیح کوارډینیټ ورته وي او ته دغه نقطه ده کدي نقطه کې چې کوارډینیټ په نظر کې نیسو صحیح شو کوارډینیټ پرې باندې د سیستم پر نظر کې ونیسو نو دا ول نقطه په دغه ځای کې ده څنګه کنه په ول نه هي کې ده همې ځکه نه نیوی یې اوسلاتیا 200 یا 300 سلور نه هي دا په ول نه هي کې ته دلته کوارډینیټ نظر کې نیسو امو چې زاویه 15 نه چي ده صحیح شو د دې لپاره چې موږ چاته قیمت ورکو نو @ قیمت شل ده کنه طول موږ د زاویه علامه اخلو یا چې د بزرګ یا کوچک ورکه غټ ورته وي او یا ټینګل ورکو یا غوښه 15 درجې صحیح شو دوه نقطې تر فکر کې دا د نقطې د پر خلاص مشه دوه نقطه چې دوه نقطه کې تاسو کوارډینیټ په نظر کې ونی صحیح دا مستقیم بر چې مستقیم بر کې لا پرې دا نه وی درجې ده صحیح دا خو آسان نه فکر کې پرې درې نقطه کې کوارډینیټ په نظر کې نو درې نقطه مشکل کوارډینیټ په نظر کې نو دا نقطه چې په دغه سمت راځي کېږي صحیح شو دا زاویه هم 15 درجې ده درې منه هي صحیح شو نو چې کله موږ دا زاویه لیکو نو څه شي وکړو ورته چې @ ټول ورکو چې هغه ارسو ده د زاویه له مخلوق په زاویه کې چې کوو اما نه هي جمع سره زاویه چې ده مطلب یو لږه جمع 15 صحیح شو کنه او باقي سلورمه نقطه چې دا چې لاندې راځي کې مکمل سیده لاندې راځي سیده لاندې راځي 200 یا صحیح شو اوس ورته کوو ال انټر کو ورته چې دا موږ سٹارټ پوینټ دی ورته قیمت ورکول شي ښه ورته چې شیفټ 2 شیفټ د ایډریس علامه ده کنه تاسو ایمیل سره بلل تاسو موږ چې به ټول ورته چې شل صحیح کوم چې زاویه علامه زاویه شیفټ کاما شیفټ کوم زاویه دي ورته چې زاویه سره ورته 15 درجې ده صحیح شو به چې شیفټ 2 ټول ورته سرویس نه د زاویه علامه اخلو ورته زاویه سره 9 درجې ده صحیح شو بیا شیفټ 2 اخلو ورته چې ټول څومره ده شل ده د زاویه علامه اخلو صحیح زاویه څومره 215 صحیح شو بیا شیفټ 2 ورته سرویس ټول ده د زاویه علامه اخلو ورته 200 او یا مکمل لاندې راځي شل کنه انټر کوو نو سره وصل شو حتما دلته قیمت کم ورکړی دی په دغه حصه کې دا نقطه شل وخت موږ شل ځای ته ورکړی دې خاطر چې پروف تاسو بیا درته کار شیفټ 2 قیمت ورکړو د زاویه علامه ورته 15 درجې صحیح شو بیا شیفټ 2 قیمت ورکړو سروي ورته زاویه علامه 9 درجې صحیح شو بیا شیفټ 2 قیمت ورکړو ورته شل زاویه علامه اخلو ورته چې زاویه سوده 215 او بیا ورته شیفټ 2 قیمت اخلو سلوي د زاویه علامه ده 200 او یا 200 ده کنه انټر کو یو سلاتیا نه جو 15 215 کی منفي زاوية مش تاني كنت منفي قيمة الرقم منفي څنګه برعکس دوران بیا برعکس دا برعکس چې تاسو منفي قیمت ورکول شي کوم منفي قیمت مؤثر نه دی مؤثر څه کوي چې مثلا ځکه په دې ځای کې د منفي قیمت ورکوم څه کنه اب منفي کې صرف مثلا ځل کوم چې دا 5 سال نه منفي 5 سال دی ته براشي صحیح کنه کوټه چې نوې منفي نوې دلته براشي صحیح دا ځای به څنګه ورکو څنګه کوي دا بعد نوینه تفریقه وغیر سره ویچ مکو او مطلب منفي طریقه وګدا ده کنه مطلب دا 7000 پر دا ځای مل مې ویډیو بټر پوجا پر من خمال زاویه ورته اشتباه ورته ځکه څه شته صحیح ده بیا کار وکړه پوجا پر کار باندې بل څه زوم ده
زوم لرم نږدې کول ته وایي. مثلا د object زه دې ته حرکت ورکوم دغه زوم ان زوم اوټ دی. صحیح شو؟ زوم ان زوم اوټ دی. زه کولی شم چې مینیو ته راشم، په مینیو کې ویو ته راشم او په ویو کې انتخاب کوم چې زوم. صحیح شو؟ په زوم کې څو خبرې ریال ټایم پریویس او وینډو تر اخره پورته دی ایکسټینډ پورې. زه وایم چې زوم ریال ټایم. زوم ریال ټایم څه کار کوي؟ موږ ته چې دا یو فن مخې ته راځي، مطلب داسې یو شکل راځي. ګوره که بره زو د object موږ ته رانږدې کوي، که لاندې راځو دا کمیره ته، او دا چې دا موږ د ماوس لیفټ بټن به پرس نیولي بیا به حرکت وکړو. که بره ځو لویی، که لاندې راځو وړوکی کوي. صحیح شو؟ زیډ انټر آر انټر دې لپاره شارټ کټ دی، زوم ریال ټایم لپاره. صحیح دی؟ زیډ انټر آر انټر. ګوره په زوم کې فرق دا نه دی ښه چې زه مطلب دا object زما لس واحده طول دی، زه چې کله زوم ان کړم رانږدې کړم ځان ته نو دا به چې دی 20 واحدې شي. نه نه، صرف ساحه د دید هغه چې موږ ځان ته نږدې کوو چې فوکس. صحیح دی که نه؟ چې وګورو چې څومره سره په کوم حالت کې دی. مطلب دا چې په ابعادو کې تغییر نه راځي، صرف چې دا موږ کولی شو چې وګورو چې څومره نږدې لري. پوه شئ پې؟ بیا ویو ته راځو او زوم ته راځو او په زوم کې وایو چې پریویس. پریویس پرې معنی چې یو حالت مخکې دی نه چې کوم دی، مطلب د دې حالت لاړ نو ټینګ زوم پریویس. دې لپاره شارټ کټ زیډ انټر پی انټر دی زوم پریویس لپاره. صحیح شو؟ زیډ انټر پی انټر یو حالت مخکې چې object یې هغه حالت دی. صحیح شو؟ بیا ویو ته راځو ورپسې راځو بیا ویو زوم ته او په زوم کې بل دی وینډو. زوم وینډو څه کوي؟ ګول کوم چې زوم وینډو انتخاب کړل نو ما ته وایي چې ته د یو object یو حصه انتخاب کړه. یو ریکټنګل تشکیلیږي یا یو باکس تشکیلیږي. په هغه باکس کې چې موږ څومره حصه راوستله هغه موږ ته د یو سکرین په اندازه چې کوي رالویوي. د یو سکرین په اندازه به یې رالویوي. نو مثلا زه ورته چې دغه نقطه دا دونه نقطه زه غواړم. ګوره زه چې کله دې باندې کلک کوم د یو وینډو په اندازه انتخاب کړم. صحیح شو؟ ورته یم زیډ انټر پی انټر د زوم پریویس لپاره، ورته یم زیډ انټر ډبلیو انټر د زوم وینډو لپاره. صحیح شو؟ او زه ورته یم چې دوه نقطه زه غواړم، یو نقطه یې وکلک کوم بل تر بل نقطې پورې. صحیح شو؟ دا زوم چې زه دې نه هم کولی شم دې ټیپ نه، مطلب دا زوم ټیپ دی. دا ګورې لیکلي چې زوم وینډو پریویس ریل ټایم. صحیح دی؟ کله دې نه هم انتخاب کړئ. زیډ انټر پی انټر زوم پریویس. پوه شئ؟ په زوم وینډو باندې زیډ انټر ډبلیو ته شارټ کړئ. بیا ویو مینیو ته راځو، په ویو کې راځو زوم ته او په زوم کې لیکلي چې ډاینامیک. ډاینامیک هم عین کار کوي. عین کار څه معنی؟ چې یو object یو حصه موږ انتخابو د یو وینډو په اندازه راته غټوي. خو فرق دې ډول چیز دی، کله چې موږ زوم وینډو انتخاب کړو، زوم وینډو ګوره زیډ انټر ډبلیو انټر، کوم خاص تغییر دلته نه راځي په صفحه باندې. هغه څنګه مثلا که چېرته د object داسې ښکاري نه ماته، خو چې زه زیډ انټر ډبلیو انټر کوم ماته وایي چې بس ته خپل object پیدا کړه ورته غټې کړه که نه بیا یې درته غټې. مطلب زه به یو object پیدا کړم بیا به په هغې کې نقطه انتخابوم. خو زوم ډاینامیک چې دی دې برعکس دی. زوم په ډاینامیک داسې کوي چې په دې سکرین باندې په هره نقطه کې کار شوی خو تن داسې لرې وي. مطلب کوم ماته څو object نه ښکاري. زه کله زوم ډاینامیک انتخاب کوم ټول object ماته په یو صفحه باندې راولي، په یو سکرین باندې. بیا ماته موقع راکوي چې زه پکې یوه نقطه انتخاب کړم او هغه ماته د وینډو په اندازه غټې شي. صحیح شو؟ نو دې خاطر راځو ویو ته او په ویو کې وایي زوم ورته وایي زوم ډاینامیک. کله چې انتخاب وګورئ ټول object راغلل دلته. صحیح دی که نه؟ خو ګوره دا ریکټنګل ساحه دا چې حرکت کوي منځ کې چې د ضرب علامه ده دا ډېره لویه ده. که زه غواړم چې دغه ساحه کمه کړم، مطلب دا چې که دې سلیکشن کار شو ځای راشي هماغومره ځای به چې زوم کوي د وینډو په اندازه. زه هم دا سلیکشن زه وړوکی کوم، یو ځل لیفټ کلیک کوم او دا object دومره وړوکی کوم. صحیح دی؟ چې وړوکی مې کړم نو داسې ورته یم چې دغه نقطه زه غواړم چې مطلب شي د یو وینډو باندې زوم شي. کله چې دې باندې رایټ کلیک کوم دا اوس وکړم دا زوم کېږي، او یا دا چې دغه نقطه کې انټر وکړم. پوه شئ پې؟ زیډ انټر پی انټر زوم پریویس لپاره، زیډ انټر ډي انټر زوم ډاینامیک لپاره. ورته دومره object ورته دا دومره سلیکټ دی. مطلب دغه باکس کې چې هر څومره ځای راغی هغه ټول موږ ته زوم کېږي. پوه شئ پرې باندې؟ کله چې هم دې نه بیا انتخاب کړئ راشي ورته چې زوم ډاینامیک. صحیح دی؟ بیا راځو ویو ته، په ویو کې زوم ته او په زوم کې لیکلي چې زوم سکیل. سکیل مطلب دا چې زه دغه object غواړم چې یو شان یې دوه چنده یې لوی کړم. داسې نه چې عبادت دی، نه، فقط یو object ما داسې چې زوم په سکرین راوړم دوه چنده یې دې باندې وښایي، درې چنده یې درته وښایي. نو دې خاطر زوم سکیل انټر کوم. کله چې انټر ماته چې انټر سکیل فیکټر ووایي چې څو چنده یې غټ یا وړوکی کړم دغه object دي. صحیح زه ورته یم دوه چنده انټر کوم. ګوره ورک شو، دوه چنده شي لویږي که نه. زیډ انټر پی انټر زوم پریویس لپاره او زیډ انټر اس انټر زوم سکیل لپاره. که د یو نه قیمت کم شي نو دا به وړوکی کوي. نو ورته 0.15
صحیح شو سر دا ما یو په نسبت د سلم او سکیل ده نه بس نه دی صاحب ګوره دا object ماته څنګه مطلب دومره راته ښکاري ضروري چې دا حالت ماته دوه چنده کړه صرف همدغه حالت همدغه حالت ته دوه چنده کړه چې کله کوم تیار دی صحیح شو زیډ انټر سنټر زوم کړل لپاره شارټ کټ دی پوه شئ پرې باندې ورپسې راځو بیا زوم ته په زوم کې بل دی سنټر مطلب دا چې دا ورته مرکز انتخاب وم چې کله ورته مرکز انتخاب کړه بیا ورته وایم چې دا مرکز ځای ارتفاع کوو دا چې دومره ارتفاع په اندازه دا ټول object لوی شي صحیح شو نو څه شی کوم زوم سنټر انتخاب وم دا چې سپیسیفای سنټر پوینټ کله چې هر یو پوینټ وایي موږ کول د مبدې قیمت ورکو چې هغه نقطه موږ انتخاب صحیح شو یا چې صفه باندې یو نقطه انتخاب کو په ماوس باندې زه هم دغه نقطه ما انتخاب کړم چې انتخاب ماته وایي چې انټر میګنیفیکیشن راغی ارتفاع وایي صحیح ورته چې ارتفاع د دې دوه شو انټر کوم یعنی مطلب دا چې د ټول object لپاره یو نقطه مرکز انتخاب کړو دا مرکز د دوه واحد په اندازه لوی شي او د ټول دوه مرکز یو مرکز نظر یو مرکز دی لوی شي نقطه چې انتخاب هغه وخت چې هغه مرکز شو زد انټر سی انټر دې لپاره شارټ کټ دی صحیح دی شارټ یو پاتې ده پوه شئ باندې زد انټر او سی انټر زوم سنټر لپاره ویو ترازو ویو کې زوم ترازو په زوم کې لیکلي دي چې زوم object مطلب چې صرف سپیسیفیک object انتخاب وکړو دا د زوم نو دې خاطر کوم زوم object کله چې انتخاب مته چې کوم object ته دا object راته انټر کوم دی وینډو باندې ځانګړي صحیح شو زد انټر پی انټر زوم پریویس لپاره زد انټر او انټر د زوم object لپاره ورته دا object ټول غواړم دې کې تغیرات راوړل څنګه تغیرات لکه دې باکس کې تغیر راوړل دا کومه نقطه نه ختنی یو صفه خو ما سره تغیر ده ولا شو نه مطلب دا چې د نقطې سره نښتې موږ خو زوم دی دا فقط کنه زوم object کې مسله ده او زوم object کومه زوم دې خاطر کوم چې کومه نقطه موږ پاتې نه او بالکل دې خاطر دی یا دا چې ولې مشکل خو مثلا دا نه object باندې مرلوي کنه زور تم چې لینټر او دې نه فنځه بل دې دا کې رسم کوم صحیح شو دا چې دومره وړو کې دا مت ښکاري نه د لاین شته کنه چې ما افکار کړل دي کنه سر زوم د دې لپاره دی چې موږ خپل سپیسیفیک پوینټ وګورو بل دا چې دقت مو پکې زیات مثلا زلته چې دا یو کارنر لرم دلته چې دا ورو کې شی باید څه شي دی فکر کوي چې پلان دی تاسو ته کار کوم نو خو نه کېږي دا object دې ته ورته کار کوم ټول کار په زوم کې او بالکل زوم کې صحیح دی د موس کولر هم دې کار کوي ویو ترازو بیا زوم ترازو او زوم کې بل دی ان اوټ ان نزدیکی اوټ نزدیکی صحیح تاسو انتخاب وکړئ فقط لکه دا رولر د ماوس چې زوم ان صحیح شو خپل شارټ کټ دی زد انټر آی ان انټر انټر او یو ټی پوه شئ مطلب اول حرف نه شو زوم ترازو بل ورپسې زوم څه کار کوي ګوره دا object مثلا چې د صفحې په هر نقطه کې کار شوی د صفحې په هر نقطه کې کار شوی ټول موږ ته په یو سکرین باندې ښیي صحیح صرف همدومره کار دی ډاینامیک خو داسې کار و چې یو سکرین باندې به راوستل خو بیا موږ یو پوینټ انتخاب وکړو دلته یو وینډو باندې ځکه کنه دا زوم آل چې دی ټول object په یو سکرین باندې ښیي صحیح شو د ویو نه کولای شي انتخاب کوي دا چې زد انټر ای انټر کوي څنګه وسات د ویو نه هم کولای شي چې ویو مینو ته راشي او زوم ته راشي او ورته وایي چې زوم آل صحیح دی یا دا چې زد انټر ای انټر کوي زوم آل لپاره په صفحه کې چې په هر نقطه کې په هر ځای کې هر object رسم شوی یو پوینټ می هغه تاسو ټول په یو سکرین باندې ښیي صحیح شو او بل ورپسې زوم ایکسټنټ عین د آل کار کوي مطلب د ټول object ته په سکرین باندې ښیي خو کوشش کوي چې دغه object ته لوی وښیي ډېر لوی درته وښیي ګورې راځو اوس دا ټول object موږ ته وښیل زه ورته زوم ایکسټنټ ویو ته راځو او ورته وایو چې زوم ایکسټنټ ګورئ دغه نسبتا لوی کړه سره کنه زد انټر ای انټر زوم آل لپاره زد انټر ای انټر زوم ایکسټنډ لپاره مطلب زوم ایکسټنډ خواري کوي چې دا object تا ټول وخت په سکرین باندې خلوي درته وخت چې سکرین په ټول ونیول شي خلوي وایي چې شه د کار کړه هغه ټول په سکرین باندې دا یو خبره ده صرف ایکسټنډ چې ده دا ټول object لوی درته خي په سکرین باندې مطلب د آل نه لوی هیڅ لګي پوه شئ بس نه بس سوال پکې شته سلام علیکم سنټر باندې کوو شي سنټر څه ده چې فکر کې موږ دلته کار کړی دی صحیح شو دلته مو object رسم کړی دی
زه ورته وایم چې دا خو دا زوم نور شو طریقې وي. زه ورته وایم زوم سنټر څه معنا؟ زه ورته وایم د دې ټولو دپاره لکه د ټولو د داسې یو رېکټینګل زه په نظر کې ونیسم. صحیح شوه؟ زه دلته یو سنټر پوینټ انتخابوم. صحیح سنټر پوینټ په دې معنا چې د دې ټولو نقطو ثابت ان المرکزیت چې ای صفر دی دا ښه دی. ته المرکزیت ثابت دا ومزدی که نه؟ زده دی؟ ښه فرمولې څه شي؟ چا د چی شو سره ثابت ان المرکزیت سیپرې د سیمه ربع پر څه شي تاسو الله ولیانو ای صفر وړوکی مساوي دی د 1/2h ان المرکزیت دا دی. صحیح دی؟ کله چې دا انتخاب کړو نو زه ورته وایم چې دې دپاره زه یو هایټ ورکوم. فکر کوئ چې دې محور باندې زه هایټ ورکوم. صحیح شو؟ کله دې ته هایټ ورکړ نو فکر کوئ چې دې ته 10 واحده ما هایټ ورکړ. دا په دې معنا چې دغې مرکز نه 10 واحده په اندازه دا ماته زوم صحیح پوه شئ؟ نو